اعتکاف متعلق سباز احکام ذکر کئی پکار دا د چې مونږ او تاسو د اعتکاف د شروع کېدو نه مخکې د اعتکاف د مسائلو د اعتکاف د فضیلت نه خبردار شو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے روایت نقل کئی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. دیوائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخیری لس رزی دا رمضان المبارک دا اعتکاف کو. لس رزی با امام الانبیاء دا رمضان المبارک اخیری لس رزی اعتکاف کو. اعتکاف علماوی دا شلم دا روجی چی کلم شلم ورس شی. په شلم ورځ چې ماښام نور پریوزي چې معتکف په جماعت کې ناسي. په شلم روجه چې نور پریوزي چې معتکف په جماعت کې دند ناس وي نو د اقا ټیم نه به اعتکاف شروع شي. په آخري رمضان باندې د ماښام نه پس چې د اختر میاشت ولیدلی شي نو د معتکف اعتکاف په ختمیږي. د اختر شپه په اعتکاف کې بیا نه ده چې میاشت ولیدلی شي. نو د شلمې ورځې د نور د پریوتو نه به شروع کیږي او چې د اختر میاشت د ماښام نه پس ولیدلی شي نو اعتکاف په ختمیږي. اعتکاف څه ته وایي؟ علما وایي د اعتکاف لغوي معنی ده ایسارېدل. د شریعت په اصطلاح کې دې ته وایي چې روجهدار ایثار شي په هغې مسجد کې چې په هغې کې د جمع منځ کیږي او په نیت د ثواب پکې روجهدار لس ورځې ایثار شي. دې ته په شریعت کې اعتکاف وایي. چې کم جماعت کې پنځه ټیمه منځ کیږي معتکف پکې لس ورځې ایثار شي او نیت د الله رضی دې ته اعتکاف وایي. مسنون اعتکاف چې دی دا لس ورځې دی. اعتکاف علماء وی دا سنت مؤکدہ علی الکفایہ دے. سنت مؤکدہ دا مانا چې نبی علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف کرے دے. علماء وی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مدینی منوری تا ہجرت اکو سمر مدچی پا مدینہ منورہ کی استلی دا مرگ پوری دا امام الانبیاء نا اعتکاف چری ندے پاتی شوی. بیا وجہ صدا چی دا دی اہتمام نشته دی او خلق اهم نه ګڼي. د نبی علیہ السلام نه د مدینی منورې د هجرت نه پس د مرګ پورې اعتکاف نه دی پاتې شوی. نو ځکه دا سنت مؤکده شو. علی الکفایه مطلب دا دی چې دا د جنازې پشان فرض علی الکفایه دی. که د محلې نه یو کس کېناستو په اعتکاف کې نو د ټولو ذمه به ادا شي. نور خلق پې بیا ګناهګار نه دی. او کو یو قسم کې نناستو په کلی او په علاقه او محله کې نو ټول محله او ټول کلی په دې ګناه کې مبتلا دی. ټول کلی به بیا په دې باندې ګناهګار وي که چرې یو کس هم اعتکاف ته کې نناست. حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کئی وہی نبی علیہ السلام چو یعتکف العشر الاواخر من رمضان اخیری لس رضی بی اعتکاف کو حتی توفاہ اللہ تردی چو وفات. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ بیا دا نبی علیہ السلام نا پس پا دا نبی علیہ السلام بیبیانم اعتکاف کرے. بخاری شریف حدیث تے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس د نبی علیہ السلام بیبیانو اعتکاف کړی دی. نو نارینه چې دی دا به په مسجد کې اعتکاف کوي. د زنانو د پاره په مسجد کې اعتکاف کول علما وی دا ممنوع دی. دا ټیک نه دی. زنانه به خپل کور کې اعتکاف تکینی. کم ځای چې ځان له د مانځه د پاره ټاکلی اقا ځای به د اعتکاف شي. کنه معین ځای نه ټاکلی یا هغه بې ځایه ځای نو ځان لدی یو کمره اٹاکی هغه به اعتکاف گاشي یا که ګرمي ځان لدی برنډه کې یو ځای اٹاکی او پرده دی تیتاو کې خو مخصوص ځای به جوړی. که د هغې مخصوص ځای نه دا بې ضرورت راووتله نو اعتکاف پې ماتي.
علما وایي یو زنانه اعتکاف ته ناسته ده، د اعتکاف په دوران کې هغې ته د حیض بیماری رالاله یا نفاس راغی، نو د دې زنانه اعتکاف چې دی هغه مات شو، اعتکاف پی بیا ماتیږي۔ حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به 10 ورځې اعتکاف کو، او چې په کم کال وفات شوی په هغه کې کال 20 ورځې اعتکاف کړی و، منځنۍ 10 ورځې او بیا وروستنۍ 10 ورځې۔ علما وایي شاید چې د دې وجه دا کیدی شي چې امام الانبیا ته علم و چې دا می اخري روژه ده، نو ځکه امام الانبیا په دغه روژه کې اعتکاف چې دی هغه 20 ورځې کړی و۔ نور علما وایي که یو سړی یوه میاشت اعتکاف ته کیني نو جایز دی، څه مسله پکې نشته دی، 20 ورځې کیني ټیک دی۔ مسنون اعتکاف چې کوم دی هغه دقه 10 ورځې دی۔ د اعتکاف څه فضیلت دی؟ سړی اعتکاف ته کیني څه فایده به وشي؟ ترمذی شریف کې روایت دی، وایي دا معتکف چې دی د اعتکاف کوي الذنوب د ګناهونو نه، دا د ګناهونو نه اعتکاف کړی او دې ته نه په ډډه شوي ګناهونه یې پریښي، ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، دا د معتکف فضیلت دی۔ وایي چې کم سړی اعتکاف ته کیني نو دی خو جنازې له نشي تللی، کلي کې جنازه رالاله، څوک بیمار شو د هغه تپوس خو نشي کولی، د یتیم سره تعاون نشي کولی، نور د خیر کارونه نشي کولی۔ علما وایي دا اعتکاف کوونکې به په جماعت کې ناسي او الله به ورله د دې ټولو کارونو اجر فری کاتو کې ورکوي۔ بیمار تپوس به یې نه کړی او دته به اجر میلاویږي، جنازه به یې نه کړي او دته به رب العالمین اجر ورکوي، دا د اعتکاف فضیلت دی۔ بل علما وایي چې هغه سړی اعتکاف ته کیني چې ده به ډېر د خیر کارونه کول، اوس نن هغه اعتکاف ته ناست دی، کم د خیر کارونه چې به ده کول اوس د اعتکاف د وجې نه ده نه پاتې کېږي، د هغې ټولو اجر به ورله الله بغیر د کولو نه ورکوي۔ دا د معتکف خصوصیت او فضیلت دی۔ حدیث مبارک کې راځي من اعتکف ایمانا و احتسابا، چا چې اعتکاف وکړو ایمان یې لره، ایمان پکې و احتسابا او د ثواب امید ساتو او اعتکاف یې وکړو، غفر له ما تقدم من ذنبه، د چې مخکې څومره ګناهونه کړي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي د یو اعتکاف د وجې نه۔ حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده یوه ورځ اعتکاف وکړي نو جعل الله بینه و بین النار 3 خنادقه، چې یوه ورځ یو سړی اعتکاف وکړي الله پاک د دو د جهنم په مابین کې 3 خندقه فاصله راولي، 3 خندق الله دې د جهنم نه لري کی۔ یو خندق څومره دی؟ د ځمکې او د اسمان عمره فاصله دا یو خندق دی، نو چې سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي نو 3 خندق فاصله دې د جهنم نه لري شو، لکه 3 پیرې د اسمان نه واله د ځمکې پورې فاصله۔ علما وایي امام بهیقی رحمت الله علیه وایي او نور محدثین وایي اعتکاف 10 فی رمضان که حجتین و عمرتین، مونږ وایو الله د حرمینو دروازې کوله وکړه، د حج او د عمرې دروازې کوله وکړه۔ سړی خواهش کیږي ما حج او عمره وکړلې او فی الحال خو چونکې د بیماری د وجې نه کولی نشي، نو حدیث مبارک کې راځي علما وایي د رسول الله مبارک حدیث نقل کوي اعتکاف 10 فی رمضان، 10 ورځې اعتکاف په رمضان کې که حجتین و عمرتین، دومره اجر معتکف ته میلو شو لکه ده چې 2 حجونه وکړل او 2 عمرې وکړلې، دومره اجر یو معتکف ته میلو شو۔ علما وایي صحیح حدیث کې راځي چې سړی مونځ وکړي او دی په جماعت کې د بل مانځه په انتظار کې ناسي نو دله الله د مانځه مره اجر ورکوي، نو معتکف هم یو مونځ وکړي او د بل مونځ په انتظار کې ناسي، د ټول ټیم دومره تیریږي لکه دی چې مونځ کوي، دومره اجر ورته میلاویږي۔ علما وایي چې څوک د مانځه په انتظار کې ناسي فهو فی الصلاة، دی داسې دی لکه مونځ دی چې مونځ کوي، دومره اجر درته میلاویږي۔ نو معتکف خو هر ټیم د مانځه په انتظار کې ناست وي، اوس په د مانځه ټیم راځي، نو دا د معتکف فضیلت دی۔ حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی مونځ وکړي او په خپل ځای ناست وي او داسې لا نه مات کړی
نو فرشتي راشي وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله د ګناهونه وبخه الله په د رحم وکا نو معتکف چې مونځ وکړي او لاوده سینې مات کړی دی خو ناسې ځان له تلاوت کوي نو معتکف چې د مانځه نه پس څو پورې په اوداسه کې ناسي نو فرشته وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه فرشته ورته دعاګانې کوي وی الله ګناهونه یې وبخه او الله رحم پې وکړه علما وایي چې کم کس په جماعت کې اعتکاف تکینی نو رب العالمین وایي وی الله پاک د په پولیسرات د تیریدو او د جنت ضامن شي چې زه دې ذموارم چې جنت به در کوم او په پولیسرات به دې تیروم چې کم سړی اعتکاف تکینی بل علما وایي د معتکف مثال داسې دی لکه سړی چې د بادشاه دروازه ټکوي نو چې دنیا کې سړی د بادشاه په دروازه کې ناست یو ټکۍ ټکۍ نو یوه ورځ ورته کولو شي نو معتکف د بادشاهانو د بادشاه دروازه ټکۍ یوه نه یوه ورځ به دې معتکف ته د الله د طرف نه څه چې دی غواړي هغه به درته میلاویږي ځکه دی د شهنشاه دروازه ټکۍ او دته به رب العالمین ورکړه کوي علما وایي د اعتکاف خو چونکې ډېر حکمتونه دي او ډېر فضیلتونه دي اعتکاف کې به دې خیال کوي چې د جماعت نه به بهر دې نه اوځي بغیر د عذر شرعي او بغیر د عذر طبعي نه زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی کو څوک په اعتکاف کې لږ وخت د جماعت نه بهر اوت بغیر د ضرورت نه نه که په یېره وتې که په قص وتې خو اعتکاف بیا مات دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې که په یېره وتې دی او که په قص وتې دی خو چې لږ ټیم لم د جماعت نه اووته نو بیا د اعتکاف مات دی نو پکار دا ده چې اعتکاف کې بیا ډیره پابندي کوو چې د جماعت نه مونږ او تاسو د اعتکاف کله وکړو نو چې د هغې نه بار ته نه وځو بل علما وایي غټه فایده پکې دا ده چې په دغې لسو شپو کې لیلة القدر دی نو معتکف خو خامخا د شپې عبادت کوي یقیني طور د لیلة القدر هغه فضیلت وموندو دا دته حاصل شو معتکف ته بیا علما وایي که کم سړی سنت اعتکاف نشي کولی نو نفل اعتکاف کوي د نفل اعتکاف دپاره نه ټیم شته نه ورله وخت شته ماسخوتن راشه او د نفل اعتکاف نیت وکړه د ساره پورې هره شپه راځه او نیت د نفل اعتکاف کوه او شپه رونوه چې لیلة القدر درنه پوت نشي او غټه پیدا یې دا ده چې د اختر په شپه الله بدلی ورکوي نو معتکف له چې الله د اعتکاف په څه بدله لیکي چې فرشتي ورته وایي چې الله څه ورله ولیکو لس ورځې ستا په کور کې دیرو ګناهونه یې نه دي کړي الله دله څه بدله ولیکو نو بیا سړی ډېر ستومانه چې د اختر سار شي او اعتکاف ته نه ناست ارمانو کې چې کاش چې ما اعتکاف کړی وی نو پکار دا ده نن اتلسمه ده سبا نولسمه ده سبا نه بله ورځ چې د کمو کسانو د اعتکاف ارادی چې نور پریوزي چې تاسو جماعت کې ناست یې په دې کې صحت نشته چې یو کس به کینی او دویم به نه کینی کو دوه کینی او کو درې کینی او کو څلور کینی که پنځه کینی که لس کینی او که شل کینی دا خاص ځای چې جوړی دا صرف د دې دپاره چې دی پکې آرام کوي دی به پکې روټۍ خوري د ده د عبادت توجه به برابري نور ټول جماعت چې دی دا اعتکافګاه ده خو په دې کې هر ځای کینی نو کېناستلی شي نو پکار دا ده چې دا مقرانه ځای نه شي او ټول په ټوله نیت د اعتکاف وکړو چې دا اخره عشره به په جماعت کې تیرو که چا دغه نیت نه نو کم از کم چې ماسخوتن راځي او د سحره پورې د اعتکاف نیت کو او د اخره عشره ډیره قیمتي ده د جهنم د اور نه خلاصې دی او رب العالمین دې پکې زمونږ خلاصې نصیبه کړي کریم الله مونږ ټولو له پرې عمل کولو توفیق راکړي کریم الله مونږ ټولو له د اعتکاف توفیق راکړي کریم الله مونږ ټولو له د اعتکاف توفیق راکړي کریم الله اخره عشره ده د جهنم نه د خلاصي عشره ده کریم الله زمونږ د ټولو پکې د جهنم نه خلاصې نصیب کړي کریم الله زمونږ د ټولو د جهنم نه خلاصې نصیب کړي کریم الله دا کومه بیماری چې خوره ده کریم الله یا بستا عذابي یا بستا غضبي الله که غضب دی پناه غواړو الله که عذاب نه پناه غواړو اللهم انا نعوذ بك من عذابه وغضبه
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिही व गज़बिही। अल्लाह ज़मूंग ते अमन हिफाजत नसीबा का, द तमाम उम्मत मुस्लिमत ना हिफाजत नसीबा का। सुमर बीमारान दे अल्लाह द टूल शिफाई कामिला नसीबा की। करीम अल्लाह दा रोजी कबूली की, करीम अल्लाह दा तरावी कबूली की, दा इबादात कबूल की। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।